د هیواد د پرمختګ او ښېرازۍ په اړه 3 مهم او ښه خبرونه خپاره شوي. په پنجشیر کې د اوبو یو مهم او ګټور بند جوړ شو. یاد اوبند څومره برېښنا پنځولی شي. بلخوا له مزار شریف څخه نیغ په نیغه تهران ته د الوتنو د پیلېدو خبر ورکړل شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پنجشیر د اوبند او د مزار شریف او تهران د الوتنو خبر لرو، خو پیل پر نورستان کوو. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې جوړولو چارې پیل شوې دي. د یاد ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا مشر وایي چې د دغې شبکې په بشپړېدو سره به 700 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شي. اوسیدونکي وایي د دې شبکې په جوړېدو سره به یې د څښاک پاکو اوبو په برخه کې شته ستونزې هوارې شي. د ایران معراج هوایي شرکت د تهران او مزار شریف ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل کړې. په لومړۍ الوتنه کې د دواړو ښارونو ترمنځ 120 تنه لیږدول شوي دي. د مزار شریف د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر چارواکي وایي چې له دغه هوایي ډګر څخه د کورنیو او نړیوالو الوتنو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د معراج شرکت به هره اونۍ یوه الوتنه له مزار شریف څخه تهران ته او بیرته له تهرانه مزار شریف ته ترسروي. د پنجشیر ولایت مقام لپاره رسنیز ادرس وایي د پارنده برېښنا بند د جوړېدو چارې بشپړې شوې او ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. وړاندې لیکل شوي چې په دې سره به په لومړي ځل پنجشیر د اوبو له برېښنا څخه برخمن شي. دغه پروژه د اوکراین د برېښنا متخصصانو او انټرګلوبل میډیکلیسټ شرکت له لوري د 7.6 میلیونو ډالرو په لګښت ترسره شوې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مومن.